کندهار کې د طالبانو د مشر امیر د ولسوالانو امني قومندانانو مرستیالان دي ملایان وي. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سلامونو مرکلی کوم ګرانو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو خبرونو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. کندهار کې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې د ملایانو له ډلې کندهار کې د ولسوالانو او د ولسوالیو امني قومندانانو د مرستیالانو په ټاکلو کې ټینګار کړی دی. د کندهار ولسوالیو ته په صادر شوي مکتوب کې راغلی چې د طالبانو مشر په شفاهي حکم د امر دغه ولایت چارواکو ته کړی دی. د معلوماتو له مخې د امر یوه میاشت وړاندې صادر شوی و. دغه مکتوب له مخې خونزاده حکم کړی چې کندهار کې د ولسوالانو او د ولسوالیو امني قومندانانو خپل مرستیالان د مدرسو له ملایانو وګماري، تر څو هغوی ته د اړوند دندو ترڅنګ د اړوند اداري امامت او طالبانو ته تدریس هم ورکړي. تر اوسه روښانه نه ده چې دا حکم په نور ولایتونو کې هم پلی کیږي او که نه. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره د سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.